د نایب امین الله خان سل بستریز روغتون چې د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې موقعیت لري چې د یاد ولایت په کچه یو له سترو روغتونونو څخه ده او په بېلابېلو برخو کې ناروغان تداوي پکې ترسره کیږي. په همدې حال کې د لوګر عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په نایب امین الله خان سل بستریز روغتون کې د امکاناتو ډیروالي له امله خدمات 90 سلنه د پخوا په پرتله ښه شوي دي او شپه ورځ کې 1250 تنو درملنه ترسره کیږي. پیج شبخانه سل بستریز روغتون د ولایت په سطح باندې په دغه کې خدمات کوم چې د بي پی ایچ اس اصول مطابق دي خدمات ان شاء الله چې اوس تر پخوا 90 سلنه ښه شوي دي. تقریبا په یو شپه ورځ کې په حدود د 0 نه تر 12,500 تر 1300 پورې صرافه مریضان مراجعه کوي. بستر کې تقریبا 80 نه تر 90 تسل مریضانو پورې معمولا موږ هر ورځ لرو. ورته مهال د لوګر ولایت اوسیدونکي د نایب امین الله خان ولایتي روغتون له مسؤلینو څخه خوشحاله دي او وایي چې ډاکټران تر خپلې وسې له دوی سره د مریضانو تداوي په برخه کې همکاري ترسره کوي. کېږي ماشوم د بستر دلته نو واسه کوي خپل چې دوای امکانات هغه دکتران کوشش کوي. ما که مریض میاریم دکترها در سر وقت حاضر میشن دواش سر وقت است ما ازشان خوش هستیم. د یادولو وړ ده چې د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې نوي ځایي ثابت او ګرځندوی صحي مرکزونو کې په سلګونه تنه روغتیا پالان شتون لري.